السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو قدرمنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې مې درته یو داسې اپلیکیشن را پیدا کړی چې ستاسو به ډېر زیات د خوښې وړ وګرځي. دوستانو، د دې اپلیکیشن دا کار دی، مثلا که چیرته تاسو غواړئ خپل موبایل کور پرېږدئ یا یې چاله ورکوئ، خو تاسو دا غواړئ چې زموږ موبایل کې ډایل پیډ به تاسو پېژنئ. دلته کې دوستانو چې دی کم نمبر ډایل کوي یا دی کوډ ډایل کوي، دی ډایل هم کې خو هغه کس ته ټلیفون ونه شي. ستاسو په موبایل کې به یو کوډ هم داسې کار نه کوي چې دی ډایل کوي. نو د دې اپلیکیشن دا کار دی چې کله مو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، په هغې کې یو بټن دی. زه اوس تاسو ته دا اپلیکیشن در زده کوم، د ویډیو تر اخره وګورئ. کله مو چې هغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو، دا سیټینګ مو پکې وکړو چې د کوم زه در پېژنم، د هغې یو بټن وهلو سره بیا که تاسو موبایل څخه کم نمبر ډایل کوئ یا کم کوډ ډایل کوئ، نو د دې موبایل څخه به نه ډایل کیږي. دوستانو، دا ډېر زیات خوندور اپلیکیشن دی. د دې اپلیکیشن ډاونلوډ کولو طریقه هم در زده کوم. د دې نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. دوستانو، د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. دا اپلیکیشن دوستانو په پلی سټور کې نشته. نو دلته کې ګورئ لینک چېرته دی، دلته کې تاسو ټایټل باندې کلیک وکړئ. ما به ورته لیکلی وي د ایپ لینکو. که چېرته دا ویډیو تاسو دوستانو د فیسبوک څخه ګورئ، فیسبوک کې به تاسو ته په ویډیو ټایټل باندې د همدې اپلیکیشن لینک میلاو شي. کله مو چې دا اپلیکیشن دوستانو آن کړو، بالکل بهي اسانه طریقه یې ده، ډېره خوندوره طریقه یې ده. نو کله مو چې دا اپلیکیشن آن کړو، دلته کې تاسو ته که چېرته ایډ راشي، د بیک بټن سې ختم کړئ. ګورئ تاسو ته داسې اپشن درکوي. تر ټولو اول خو دلته کې که چېرته تاسو راشئ ټیمر لاک، دلته کې تاسو په دې باندې چې کلیک وکړئ، یو ټیم ته انتخابوه شئ، په هغه ټیم به ستاسو دا موبایل بیا لوک کېږي، ډایل پیډ به صرف لوک کېږي. نو دوستانو، بیا به نشئ کولی چې ستاسو موبایل څخه څوک کال وکړي یا څه کوډ یې ستاسو په موبایل کې ډایل کړي. ډېر خوندور اپلیکیشن دی، د ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو، دلته کې تاسو د هغه ټیم انتخاب کړای شئ. هغې وروسته که چېرته تاسو بیک بټن څخه بیسک لوک اپشن چې کوم درکوي، په دې باندې کلیک وکړئ. دلته کې تلې اپشن درکوي، په دې باندې چې کلیک وکړئ لوک شي. په دې باندې کلیک کولو سره که اوس تاسو راشئ ډایل پیډ کې تاسو یو کوډ ولیکئ، هغه ډایل کړئ، نو دلته کې هغه کوډ که دی ډایل کوي هم نه به ډایل کېږي. دلته کې تاسو ته ښکاري ډایل لوک اپشن ورکوي. دوستانو، ډېر خوندور مزیدار اپلیکیشن دی. د دې اپلیکیشن په ترو تاسو دا کار کولی شئ. دا یو خبره په یاد در سره لرئ دوستانو، د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې په فیسبوک ویډیو ټایټل باندې دا لینک درته میلاو شي. دا په پلی سټور کې نشته دا اپلیکیشن. د دې لینک څخه تاسو په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. که غواړئ همدارنګه ښایسته معلومات ترلاسه کړئ، نو دوستانو هیله در څخه کېږي زموږ چینل پیج در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.